السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن به موږ وایو سبق نمبر 12 او سبق نمبر 11 باندې. زما امید دی چې تاسو به پوه شوي یئ. سبق نمبر 12 چې دی دا دی ولاړ زیر. څنګه چې موږ ویلو حرکاتو کې ویلو پروت زیر ویلو، دقسې د دې دا ولاړ زیر دی، خو پروت ځای به موږ نه راښکودو او ولاړ ځای به موږ د یو الف په مقدار راکاږو. نو سبق نمبر 12 ولاړ زیر. دقه دا همیشه دپاره د حرف د لاندې وي او دقسې ولاړ وي. دې نښې ته ولاړ زیر ویلی شي. دا کومه نښې چې ښوله وایي دقې نښې ته چې دی دې ته ولاړ زیر ویلی شي. دې ته ولاړ زیر هم ویلی شي یا کړه زیر. ولاړ زیر همیشه د پاره حرف د لاندې وي. د کوم حرف د لاندې چې ولاړ زیر وي خوله او اواز به پرې ښکته کوو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. څنګه چې په پروت زیر کې موږ وی چې خوله او اواز به پرې ښکته کوو او راکاږو به یې، نو په دې کې به موږ خوله او اواز ښکته کوو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. فرق پکې صرف دقه دی. با ولاړ زیر د دې جوړ دی او بی د دې روان دی. لکه اوله طریقه صرف جوړ. حمزه ولاړ زیر، با ولاړ زیر، تا ولاړ زیر، تا ولاړ زیر، جیم ولاړ زیر. دویمه طریقه جوړه او روان دواړه. ح ولاړ زیر، حی، خا ولاړ زیر، خی، دال ولاړ زیر، دی، ذال ولاړ زیر، ذی، را ولاړ زیر، ری، زا ولاړ زیر، زی. دریمه طریقه صرف روان. ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی. بس مشکل حروف چې دي هغه دي څوارلس. تی، طوی، ثی، سی، صی، ذی، زی، ضی، ضی، ای، عی، هی، حی، فی. بس دا ولاړ زیر مشق دی. اوله طریقه صرف جوړ. دا اوله کرښه به زه په اوله طریقه ویم، دویمه په دویمه طریقه ویم، درېیمه په درېیمه طریقه ویم. اوله طریقه صرف جوړ. قاف زیر، با زبر، لام زیر، ها ولاړ زیر، با زبر، لام زبر، دال زیر، ها ولاړ زیر، با زیر، ها ولاړ زیر، را پیش، سین پیش، لام زیر، ها ولاړ زیر، میم زبر، ثا زبر، لام زیر، ها ولاړ زیر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزه زیر ای، ملئی، ها ولاړ زیر، هی، ملئیه، قاف زیر قی، واو زبر و، قیوه، میم زیر می، قیومی، ها ولاړ زیر، هی، قیومیه. با زیر بی، یا زبر یا، بیا، دال زیر دی، بیدی، ها ولاړ زیر، هی، بیدیه، حمزه ولاړ زیر ای، لام ولاړ زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حمزه زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام زیر لی، اجلی، ها ولاړ زیر، هی، اجلیه. درېیمه طریقه صرف روان. کتبیه، ثمریه، آیاته، عنقه، ساعته. نو دوستانو دا بو سبق نمبر 12 او زما امید دی چې تاسو به پې پوه شوي. نو سبق زوتوئ چې تاسو پې پوه شئ او ویډیو خپلو دوستانو سره ډیره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده والي او هغه هم قاعده زده کړي. ما له راکړئ اجازت. والسلام.